ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب چې په پښتو ادب کې جنوبي پښتونخوا لخوا ډېر لوړ نومونه دي، او داسې رایاب صاحب، مجروح صاحب، سوري صاحب او نور خواږه ملګري د ټولو په خوښه ګیلاس اوبه نیمه مړۍ دې وي خو جنګ دې نه وي. ګیلاس اوبه نیمه مړۍ دې وي خو جنګ دې نه وي. د امن دوې لویشتې نړۍ دې وي خو جنګ دې نه وي. ګیلاس اوبه نیمه مړۍ دې وي خو جنګ دې نه وي. د امن دوې لویشتې نړۍ دې وي خو جنګ دې نه وي. او چا پر هنداره د غبار مسله وڅېړله، چا پر هنداره د غبار مسله وڅېړله، ما ول ورځه غاړه غړۍ دې وي خو جنګ دې نه وي. او سیرته ساه اخیسته خامخا تنا دې نه وي، هغه د باران تنا ساه اخیسته خامخا تنا دې نه وي، هغه وړه ستنده ګړۍ دې وي خو جنګ دې نه وي. قسم چې اول سبا به نوی کال وي، مننه. سیرته ساه اخیسته خامخا تنا دې نه وي، هغه وړه ستنده ګړۍ دې وي خو جنګ دې نه وي. او دا یو کلام د نوي کال په حواله، د نوي کال نوی سوغات ونیسه ګل در واخله. د نوي کال نوی سوغات ونیسه ګل در واخله، پرېږده زاړه تصورات ونیسه ګل در واخله. او په ورین تندي نرمه مسکا ګوتې راوغځوه، په ورین تندي نرمه مسکا ګوتې راوغځوه، حیران کړه ټول جمالیات ونیسه ګل در واخله. او نور انکاري سه لکه زه له خپل زاړه تصور، نور انکاري سه لکه زه له خپل زاړه تصور، موسم بدل کړه د خپل ذات ونیسه ګل در واخله. او ژوند ښایسته دی، ښایسته دی وي تر پایه پورې، ژوند ښایسته دی، ښایسته دی وي تر پایه پورې، او ښایست نور هم کړه ورزیات ونیسه ګل در واخله. او سیرته ژاړې هسې هم سترګې راپورته کړه لږ، سیرته ژاړې هسې هم سترګې راپورته کړه لږ، بې وخته راوله برسات ونیسه ګل در واخله. او که اجازه وي چې یو بل کلام صدر صاحب خو ټاکل شوی دی، خیر برکت شاه کاکړ صاحب ورجګېدمه لکه ستن ومه برداشت یې نه کړم. صدر صاحب ټاکل شوی دی ښه نو بیا بس ما هم څه انتخاب کړ، ما هم څه انتخاب کړ. ورجګېدمه خیر ما اوس شروع په کړې ده. ورجګېدمه لکه ستن ومه برداشت یې نه کړم، یو د یاغي فکر څښتن ومه برداشت یې نه کړم. او راکې راکش یې کړ په زور باندې د جبر خنجر، راکې راکش یې کړ په زور باندې د جبر خنجر، زه د برداشت د غره لمن ومه برداشت یې نه کړم. او لاس یې راورسېد راویې ویشتم لاندې چې زه، لاس یې راورسېد راویې ویشتم لاندې چې زه، ناست د بازانو پر مسکن ومه برداشت یې نه کړم. او اور یې راوباله بادونه یې هم کړل ورپسې، اور یې راوباله بادونه یې هم کړل ورپسې، کله چې زه لکه ګلشن ومه برداشت یې نه کړم. او سیرته زه لکه پر ګل باندې بلبل وبورا، سیرته زه لکه پر ګل باندې بلبل وبورا، یو د اعلی رتبې مین ومه برداشت یې نه کړم. ډېره مننه. دا و سیرت صاحب چې خپل خواږه یې د موږ سره شریک کړو.